افغان پوځ له کندهار وروسته پکتیا کې هم ډیورنډ کرښې ته څیرمه پوځي تطبیقات ترسره کړل. افغان پوځ وایي له کندهار وروسته په پکتیا کې هم ډیورنډ کرښې ته څیرمه افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ نظامي تطبیقات ترسره کړي دي. په ګردیز کې د 203 تن کلو اردو ویان ایمل مومند د امریکا غږ ته وویل دغه پوځي تمرینونه د تیرې ورځې راهیسې د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اړوند د مڼې جبهې په سیمه کې ترسره شوي دي. نوموړي وویل په دغه تطبیقاتو کې پیاده ځواکونو، کمانډو، ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو ګډون کړی و او د خپلو سپکو او درنو وسلو وړتیا یې وښودله. ایمل مومند زیاته کړه د وسلوال پوځ د ستر درستیز ډګر جنرال حبیب حصاري، د 203 تن کلو اردو تورن جنرال ارکان خیر بخان الله شجاع او همدارنګه د ملي دفاع وزارت یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو دا تمرینونه له نږدې وڅارل. د افغانستان د وسلوال پوځ د ستر درستیز ډګر جنرال حبیب حصاري په پکتیا کې د یادو نظامي تمرینونو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو ګډ تمرینات د افغانستان دوستانو او دښمنانو ته یو پیغام لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه د یادې ویډیو په خپرولو سره وویل افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی اختر په شپه په سپین بولدک کې د پاکستان لخوا د شهید شوي افغان سرتیرو په نوم پوځي تمرینات ترسره کړل. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان ملي دفاع وزارت د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو نظامي تطبیقاتو ترسره کېدو خبر هم ورکړی و. افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا د دغه نظامي تطبیقاتو څخه د لیدنې پر مهال وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي او جنګي لوړ ظرفیت لري. ښاغلي ضیا وویل افغان دفاعي او ملي امنیتي ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا او بهرنۍ او داخلي دښمنانو په وړاندې په خپلواکه توګه دفاع کولی شي. هغه زیاته کړه زموږ پیغام د افغانستان دښمنانو ته دا دی موږ ماتې نه خوړونکي یو، لوړ ظرفیت لرونکي او زړور ځواکونه یو. که چیرې له جنګ نه لاس وانخلئ له منځه به یوړل شئ. درنو کتونکو له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او همدارنګه د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.